السلام علیکم درنو دوستانو، زه صبغت الله همدرد تاسو ته په اس اچ کمپیوټر اکیډمي کې ښه راغلاست وایم. دوستانو نن خبره کوو پر سټایل باندې. سټایل یو ډېر اهم کردار ادا کوي. سټایل څه کار کوي؟ سټایل کار دا دی، مثال کې طور پر کوم چې اخبارونه یا ورځپاڼې راځي په هغه کې د اول چې کوم هیډلاینز چې کوم وي هغه په یوه سټایل کې لیکلي، غټې لیکلي، بولډ لیکلي، بیا چې نور تفصیل هغه یې کوچنی لیکلی او ساده یې لیکلی. دا رقم په پرچانو کې اول چې کوم سوال دی، مین چې کوم سوال دی هغه ته زه سټایل ورکوم، هغه مثال بولډوم، غټوم یې، بیا نور چې کښته نور کوم سوالونه دي هغه کوچني کوم. فار اګزامپل دا اول سوال دی، دې ته زه سټایل ورکوم، بولډوم یې، ایټالیک کوم یې، اور بارا کوم یې، اور فونټ دا مثال مین سوال شو. و دا سټایل زه غواړم چې دلته یې سیو کړم، بل وخت زما په کار کېږي. کریټ سټایل یې کړم، دلته ورکړه چې دا کوم سټایل دی، دا د کوېسچن سټایل دی، دا د کوېسچن سټایل شو. که چیرې غواړې یو شارټکټ ورله جوړ کړې، هغه لره موډیفای باندې کلیک وکړه، فارمیټ ته راسه، په فارمیټ شارټکټ کی باندې کلیک وکړه، دلته راسه کنټرول شفت زیډ، دا ما د سټایل لپاره چې وکړي او شارټکټ مې جوړ کړي، اساین یې کړه، کلوز یې کړه، اوکې یې کړه. دا مین سوال شو. د دې څه وروسته بیا دا کوچني سوالونه شو. مثال د دې څه وروسته بیا زه غواړم یو بل کوېسچن نمبر 2 خاص دغه سټایل ورکړم، کوم سټایل چې مودیت ورکړی دی، نو به دلته ولیکې کوېسچن نمبر 2. فار ایگزامپل fill in the blanks اوس دا fill in the blanks هم دویم سوال دی، مین سوال دی. دې ته زه غواړم خاص هغه رقم سټایل ورکړم. موږ به دې ته کوم شارټکټ ورکړی و، کنټرول شفت زیډ مې ورکړی، ته ګوره کنټرول شفت زیډ، هغه سټایل یې خاص ورکړي لکه کوم چې موږ به دې ته ورکړی. یا دلته چې کوم ول، دلته زموږ ته سټایل دا دی، کوېسچن سټایل. برته مثال زه غواړم خط نارمل ته واړوم، د دې وروسته خو نو بیا خالي جګې شروع کېږي، نارمل یې اړم، نارمل باندې کلیک وکړه، بیا دلته خالي جګې ورته ولیکه. مثال کې طور پر هر شی چې دې ورته لیکئ ورته ولیکه، عام ساده خط ورته ولیکه. دا د سټایل کار شو. د دې څه وروسته کار کوم پر ایډیټینګ باندې. د هغه دپاره نوې صفحه واخ، کنټرول ونیسئ، د ان بټن ووهه، او پرون چې مې کومه فارموله درښولې وه د ډېر خط دپاره، د هغه دپاره به برابر RAND بریکټ شروع شفت نو باندې بریکټ شروع شو، اور 200 شفت 0 بریکټ بند انټر. موږ له دا د خط راوست. په دې کې په ایډیټینګ کې دا درې چې کوم شیان دا یو ډېر ښه کار کوي. مثال کې طور پر کتاب مې لیکلی دی، په پوره کتاب کې یو توری دی یا راسه غلط سوی دی، یا سره دا توری زه غواړم چې پیدا یې کړم په دا ټوټل کتاب کې چې دا توری څو ور راغلی دی، غلطي خو مې نه یې کړې. مثال کې طور پر زه دغه هیلف چې کوم توری دی دا په دې خپل کتاب کې پیدا کوم، په دا خپل سبقي کې پیدا کوم چې دا ما څو ور لیکلی دی او غلط خو به مې نه یې لیکلی. نو راسه پر پاینټ باندې کلیک وکړه. پر پاینټ چې دې کلیک وکړئ دلته نیویګیشن خلاص و، راغی. دغه هیلف چې کوم توری دی دا 80 دانې په دا خط کې شته، 80 دانې دي. مثال کې طور پر په یوه سیکنډ کې موږ چې په کتاب کې څه دا هیلف توری لیکل دی ټوټل یې را پیدا کړه. دا رقم بل توری دی، دا ډاکومنټ سم، دا ډاکومنټ را پیدا کړه. دا ډاکومنټ څو دانې دي، سلیکټ یې کړه، راسه کافي یې کړه، یا بالکل سره دلته ولیکه، را کلوز کړه، دلته راسه ډاکومنټ ولیکه، ډاکومنټ چې مې ولیکئ 20 دانې چې دی هغه څه دی، ډاکومنټ دی. سر مې په خلاص. دا د پاینټ کار شو. بل داسې توری دی په کار، لیکن زه غواړم چې دا ډاکومنټ کوم توری دی د دې پر ځای بل توری ورکړم، دا زما څه غلط سوی دی. سر مې په خلاص. د هغه دپاره به بیا پر ریپلیس باندې کلیک وکړئ. زه غواړم دغه توری دی زما په کتاب کې غلط سوی دی، په پرچې کې راڅه غلط سوی دی، لیکن اوس یې چینجوم. یا پلان پیدا کړئ، د پیدا کېدو وروسته دا ټوټل بدلوم، یا یو بدلوم، دوه بدلوم، هر څو چې مې بدلول، راسه ریپلیس ته. دی وایي چې در پیدا کړم، په اول سټپ کې دی وایي
زه ورته وایم ډاکومنټ توري خو ټیک د ما سلیکټ کړی و را پیدا یې که په څه شی بدله زه ورته وایم په څه شی بدلوم په څه باندې فار اګزامپل هسې یو توری ورکوم په ډاکومنټ پر ځای باندې لیټر ورکوم LATTER لیټر ورکوم سر بخلاص دلته ګوره یو ریفلیس آل دی په دې باندې څه ډاکومنټ توري د پیدا که ټوټل بدلی او ریفلیس مثال یو واره دی بدلی سر بخلاص زه ورته وایم چې ټوټل بدل کوم چې د ډاکومنټ توري ټوټل په لیټر باندې بدل ریفلیس سر بخلاص دی دا دی څو دانې ټوټل موږ ته بدلی وای do you want to search the rest of document yes 200 دانې ریپلیسمنټ یې وکړه سن په خلاص اوکې اوس راسه لیټر توري دلته سرچ کړه چې دا ډاکومنټ توري اوس سره پاتې شو که نه شو یو ډاکومنټ توري نشته لیکن زه غواړم د دې پر ځای لیټر ورکړم خو موږ په لیټر باندې بدل کړو LATTER لیټر سرچ کړه هغه 120 دانې راغله ډاکومنټ هم 120 دانې وه موږ بیا ډاکومنټ پر لیټر باندې ریفلیس کړئ د دې څه وروسته سلیکټ څه کار کوي سلیکټ دا کار کوي فار اګزامپل زه غواړم دا خط چې څه مې لیکل دی ټوټل سلیکټ آل باندې کلیک وکړه ټوټل خط سلیکټ کیږي او ما ته شارټکټ هم ښوولی و چې هغه دی کنټرول A په کنټرول A باندې دا خط ټوټل سلیکټ کیږي ځان په خلاص بیا په سلیکټ کې مثال کې طور پر ته یو اوبجیکټ سلیکټ دلته یو تصویر پروت دی یو بل شی پروت دی هغه غواړې سلیکټ کړې پر سلیکټ اوبجیکټ باندې کلیک وکړه سن په خلاص یا فار اګزامپل دلته مثال یو تصویر پروت دی دلته راسه پر سلیکټ اوبجیکټ باندې کلیک وکړه د خپل اپشن راوړي چې کوم شی ته سلیکټ یې مثال تصویر دی هر شی چې دی سلیکټاوئ درنو دوستانو دا و زموږ دی د نن ورځ سبق د نورو داسې ښو سبقانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن هم مه هېروئ د خدای په امان ښه